ډېرو پخوانیو وختونو کې د چین په یو لرې ښار کې د علاودین په نوم یو ځوان اوسېده. هغه د یوې غریبې کونډې زوی و چې د خپلې شرارت او اوارهګردۍ له امله مشهور و. د هغه ژوند هغه وخت بدل شو کله چې یو پورې اسرار اجنبي ښار ته داخل شو. هغه سړی ځان د علاودین تره معرفي کوو، خو په اصل کې هغه له افریقې څخه راغلی یو مکار جادوګر و. جادوګر علاودین له ښاره لرې یو ویران غرنۍ سلسلې ته بوتلو. هلته یې پر ځمکه جادویي صفوف وشیندو او منترونه یې ولوستل. ناڅاپه ځمکه ولړزېده او یو دروند ډبره وخوځېده چې لاندې یو ژور غار ښکاره شو. جادوګر علاودین ته یوه بوتمۍ ورکړه او ورته ویې ویل: لاندې کوز شه، هلته به سره زر او جوهرات ووینې، خو هېڅ شي ته لاس ور نه وړې. یوازې په پای کې به یو زوړ چراغ ومومې، هغه زما لپاره راوړه. علاودین غار ته کوز شو. هلته منظر ډېر سحرانګیز و. پر ونو میوو پر ځای هیرې یاقوت ځوړند و. هغه چراغ پورته کړو، خو کله چې بیرته راختلو جادوګر غوښتنه وکړه چې لومړی چراغ ورته ورکړي. علاودین شکمن شو او انکار یې وکړو. په کار کې جادوګر د غار لاره بنده کړه. علاودین یې ژوندی ښخ پرېښودو. په تیاره کې مایوسه علاودین بې اختیاره خپله په ګوته اغوستې جادویي ګوتمۍ ومږله. ناڅاپه یو ویرونکی لوګی پورته شو او یو لوی جین مخې ته راڅرګند شو. زه د دې ګوتمۍ غلام یم، امر وکړه، زما بداره. علاودین سمدستي کور ته د رسېدو غوښتنه وکړه. په یوه شېبه کې د خپلې مور تر څنګ و. کله یې چې مور ته ټوله کیسه وکړه او هغې زوړ چراغ د پکولو لپاره ومږلو، د کایناتو تر ټولو ځواکمن غږ واورېدل شو. زه د دې چراغ حریم یم، زه چې وغواړې درکوم، خو په یاد ولره ته زما د ځواک مالک یې، نه زما د روح. د چراغ د جن په برکت علاودین په یوه شپه کې د ښار تر ټولو دولتمند سړی شو. اوس د هغه نظر د باچا ښکلې لور شهزادګۍ بدل ته و. باچا شرط کېښودو چې څوک د شهزادګۍ لپاره د سرو زرو بنګله جوړه کړي، هم هغه به یې مړ وي. علاودین د جن په مرسته داسې بنګله جوړه کړه چې د انسانان عقل یې حیران کړو. دواړو ته یو بل سره واده وکړو او په خوشحالۍ ژوند تېراوه. خو په افریقا کې ناست جادوګر ته خبر ورسېدو چې علاودین ژوندی دی او چراغ د هغه سره دی. یوه ورځ کله چې علاودین ښکار ته تللی و، جادوګر د پیرې والا په بڼه بنګړۍ ته راغی او نارې یې وهلې: زوړ چراغ ورکړئ، نوی چراغ واخلئ. شهزادګۍ چې د جادویي چراغ له حقیقت نه نه وه خبره، زوړ چراغ یې جادوګر ته ورکړو او یو بلکل نوی چراغ یې و. چې چراغ د جادوګر لاس ته ورغی، هغه جن ته حکم ورکړو چې ټوله بنګله او شهزادګۍ افریقې ته یوسي. کله چې علاودین بیرته راغی، یوازې تورې پاتې وې. بچا په کار کې هغه ته د مرګ سزا واوروله، خو علاودین څو ورځې مهلت وغوښتو. هغه لا هم جادویي ګوتمۍ لرله. هغه د ګوتمۍ جن راوغوښتو، خو د هغه په ور د چراغ د جن نه کم و. هغه بنګله بیرته نه شوه راوړلی، خو علاودین یې افریقې ته ورسولو. په افریقا کې علاودین او شهزادګۍ یو ګډ پلان جوړ کړو. شهزادګۍ جادوګر په خبرو کې ښکیل کړو او نشور شی یې ورکړو. کله چې جادوګر بېهوشه شو، علاودین یې سر پرې کړو او چراغ یې ترلاسه کړو. علاودین چراغ ومږلو او جن ته یې حکم ورکړو چې بنګله بیرته خپل ځای ته یوسي. هر څه سم شول، خو کیسه دلته نه ختمېږي. یو څو وخت وروسته یوه بوډۍ ښځه بنګلې ته راغله چې ځان یې نیکه معرفي کوو. شهزادګۍ هغه ته پناه ورکړه. یوه شپه کله چې سپوږمۍ ګرفت و، هغه بوډۍ د علاودین کمرې ته ننوته. د هغې په لاس کې یو ځلاند خنجر و. علاودین ویښ شو. هغه ولیدل چې د ښځه په اصل کې د هغه مکار جادوګر ورور و چې د انتقام په اور کې سوځېده. یو هنري جنگ شروع شو. د جادوګر ورور د تورو جادو ګولۍ ویشتل شروع کړل چې د بنګلې دیوالونه یې ویلې کول. علاودین چراغ ومږلو، خو دا ځل جن راښکاره نه شو.
له چراغه یو غوسناکه چیغه راووتله. نن شپه علمي نشته، نن د روحونو حساب دی. ټوله بنګله ولړه چې د ځمکه وچاودېده او د جادوګر ورور د ځمکې تل ته ولوېدو. کله چې دوړې ښکته شوې، علاوالدین ولیدل چې چراغ نور څه زر نه بلکې یو تور ډبره ګرځېدلې دی. د جن حق په هوا کې انګازې وکړې، دا ځواک سم ورکوو ځکه ستا ژوند وژغورل شو. خو په یاد ولره علاوالدینه، دا انسان تر ټولو لوی ځواک په چراغ کې نه بلکې د هغه ارادې کې دی. اوس زه اسار یم. چراغ په هوا کې ورکېدو او د علاوالدین لاسونه تش پاتې شول. هغه لا هم دولتمن و. فیضبکې ورسره وه، خو هغه پوه شو چې رښتینې بادشاهي په جادو نه بلکې په مېړانې او رښتینوالي ترلاسه کېږي. هغه د بنګلې په بلکون کې ولاړ و او لرې افق ته یې کتل چې په اسمان کې لا هم د هغه جن د سیورو په څېر سیر ورځې ګرځېدې چې هغه ته یې یادونه کوله چې ځینې ځواکونه د انسان له واکه بهر وي، کوم ښه وي